السلام علیکم ګران ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ او داسې اجامې به مو پر تن وي. ملګرو، نن راځو په دې باندې خبرې کوو چې څنګه خپل سیډ ایرډراپ له سوی والټ سره کنیکټ کړو. نو د ویډیو د شروع کولو څخه مخکې هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلوو. ملګرو، کله چې تاسو سیډ ایرډراپ را خلاص کړئ، دغه د ایرډراپ په برخه باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ، بیا به دلته تاسو ګورئ چې زما والټ کنیکټ ښیي، خو بیا هم زه طریقه درته ښیم. تاسو به راشئ په دغه باندې به کلیک وکړئ، چیک یور ایرډراپ. بیا به یور ډیشبورډ په دغه باندې به کلیک وکړئ، دا لومړنی یو باندې. کله چې په دې باندې کلیک وکړو، دغه پاس لینک وینئ، دغه برخه کې لینک دغه د یو څه وخت لپاره داسې په سکرین باندې د یو څو ثانیو لپاره کلیک وکړئ. یعنی کافي دغه تاسو لیدلی شئ چې کافي څه. نو اوس کولی شو لاړ شو سوی والټ ته. د دې ځای څخه به لاړ شئ سوی والټ به راخلاص کړئ. که چېرته تاسو سوی والټ نه لرئ نو سوی والټ جوړ کړئ. دلته چې کله راغلی نو دلته به د آپ برخې ته راشئ. آپس کله چې په دې باندې کلیک وکړ، بیا به دلته هغه لینک چې تاسو کاپي کړی ده په دغه برخه کې به یې ورته پیسټ کړئ. دلته راځو، دغه لینک ورته پیسټ کوو او سرچ وهو. نو ګورئ ملګرو، دغه صفحه را خلاصه سوله. کله چې دغه صفحه را خلاصه سي نو د کنفرمیشن په خاطر باندې موږ باید ټلګرام ته یو ځل لاړ شو. کانټینیو ویت ټلګرام دغه باندې به کلیک وکړئ. یو څه انتظار کوو. دلته اوس ټلګرام را خلاصیږي او دلته موږ اوس لاګین وهو. لاګین ګورئ، دغه لومړنی یو به ووهئ. کله چې دا ووهو نو ګورئ ملګرو، دلته یې چې بیرته سایټ ته لاړ شئ او زموږ هغه کنفرمیشن ترسره سو. نو اوس کله چې سایټ ته راغلو، تاسو لیدلی شئ چې دلته د سوی والټ کنیکټ شوی ده. نو په دغه طریقه باندې کولی شئ تاسو خپل د سوی والټ له سیډ ایرډراپ سره کنیکټ کړئ. مننه، اباد اوسئ.